جواب دادی چې ګوره که تعصب کې نو د یو امام متقن ثقه بلکې اوثق په حق کې چې جارحینو کې یو سړی قول وکړي د ضعف نو اسماء رجال تاسو نه دي کتلي ما الحمدلله کې ډېره مطالعه کړې داسې روات نشته چې څه نه څه چا په هغې جرح نه یې کړي دې کې به تعصب نه کېږي یې کې د اکثرینو قول ته به کتلی شي چې اکثر جارحین د باره کې څه وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حق کې وو جارحینو په حدیثو کې د ضعف قول کړي او په دې وو جارحینو کې اکثر شیگان دي نو شیگان خو هغه سره وران دي خامخا به په جرح کوي بیا 14 جارحین توثیق بیانوي ته د 14 جارحینو قول پسې نه ځي او د وو کسانو چې کې څه د تشیع والا دي امام شافعی رحمت الله علیه څومره عمده دی په حدیثو کې لیکن امام نسائی جارح چې کم دی هغه ته ضعیف وایي داسې که د یو کس جرح پسې مونږ لاړ شو نو بیا به د امامان هم خلاص نشي دا به هم بیا مجروح شي دا خپله نسائی چې دا کتاب مقبول دی په عرب او عجمو کې په ده باندې جرح د تشیع شته دی چې دا شیعو کتب چې وګوري جرح د تشیع شته و افترا ده چا چې کړې ده بې ځایه ده ولې فقط د حسنینو او د فاطمی بی بی او د حضرت علی سے په مدح کې مستقل کتاب لیکلی د حدیث دا سبب د تشیع شو د جرح چې ته څنګه د خلکو صفت کې او د معاویه صاحب نه کې بس خلکو په دا جرح نو جرح بې ځایه د ته تحقیق کې کنه کله یو کس قول پسې سړی لاړ شي بیا به امام نسائی شي شیعه هم مردود شي اوس ائمه د دې فن چې کوم معروف دي ابو زرعة الرازي دي دا ابو حاتم رازی پلار دی ابو زرعہ رازی په محدثینو کې هغه انسان دی چې حافظ د جمیع الاحادیث دی څوک به د یو لکه څوک دوه څوک د 15 څوک د 10 خو د ټولو احادیث حافظ هغه یوازې ابو زرعہ رحمت الله علیه دا د کل احادیثو که ضعیف دي که موضوعی دي که څومره روایات ابو زرعہ حافظ چې چا به حدیث دکه کوئی بنو چې اوس دا حدیث څنګه دی او څنګه نه دی او دا حدیث به صحت ته رسو نو را به ابو زرعه سره به تکرار د نظر نه به ویست کده به تایید وکړو حدیث به مقبولو ځکه دا کل حدیث حافظ ابو زرعه علی ابن مدینی ابن حبان ابو حاتم رازی امام نسائی دا شپږ واړه دا عمده امام د شبیب بن سعید توثیق بیانوي په مختلف الفاظو باندې سو کوئی لا باس به سو کوئی لیس به باس سو کوئی صدوق سو کوئی صالح الحدیث سو کوئی ثقت الجرح والتعدیل سلورم جلد 309 صفحه دا ذکر کوي شبیب بن سعید ابو سعید التمیمی والد احمد بن شبیب بن سعید البصری روى عن روح بن القاسم ويونس بن يزيد ومحمد بن عمر روى عنه عبد الله بن وهب وابنه احمد بن شبيب بن سعيد سمعت ابي يقول ذلك ابو حاتم وي وسالته عنه ماذا ابو زرعنا تپوس کړه د بارکه فقال كان عنده كتب يونس بن يزيد وهو صالح الحديث لا باس به ابو زرعة الرازی د بارکه سوی صالح الحديث لا باس به دارنگ عبد الرحمن سے بوئی سمعت ابا زرعہ يقول شبیب بن سعید لا باس به دارنگ ابن حبان کتاب الثقات لکل دی اتم جلد 310 صفحه اتم جلد 310 صفحه کې هغه ټول ثقاګان ذکر کوي او د دنو من په ثقاو کې ذکر کړي دارنګ امام زاهبی په میزان الاعتدال کې فی نقد الرجال دویم جلد 225 صفحه دویم جلد 225 صفحه شبیب بن سعید الحبتی البصری صدوق یغرب
قال ابن مدینی شبیب بن سعید ثقتنا، دا ثقت. دارنگیش ذهبی پال کاشف اول جلد 409 صفحہ کے ذکر کئی چھے شبیب بن سعید ثقت قال ابن مدینی، شبیب بن سعید صدوق. دارنگی الکامل فی ضعفاء الرجال 4 جلد 10 صفحہ، 4 جلد 10 صفحہ. قال ابن مدینی شبیب بن سعید ثقت. دارنگی تہذیب الکمال د مزی 12 جلد 361 صفحہ، تہذیب الکمال د مزی 12 جلد 361 صفحہ. دد بارکی لکھی قال علی بن مدینی ثقہ کان من اصحاب یونس بن یزید کان یختلف فی تجارت الى مصر وکتابه کتاب صحیح وقد كتبتها عن ابن احمد وقال ابو زرع لا باس به وقال ابو حاتم كان عنده كتب يونس بن يزيد هو صالح الحديث لا باس به وقال النسائي ليس به باس وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وروى له البخاري وابو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي. دیتیا خس کړي ما خپل رساله کې اسماء رجال سره ډیرو کتابونو حواله جمع کړي دي باندې اکتفا وکړه. دا اولینی اعتراض په شبیب بن سعید باندې چې دا ضعیف ته فلان نه فلان دوی کړي دي جرح به زائد. دویم اعتراض البانی کړي دي په توسل کې، په کتاب التوسل کې دا ویلي يمكن ان يكون من خصوصياته عليه السلام، ودا ممکن ادا د رسول الله مبارک خصوصیت وی اگر دا تعلیم ورکړي بل چاته جایز نه وی. ويكون مختصا بذلك الرجل ذو البصر فلا يعم لعامة الناس، عام خلق تدا جائز نه دي. جواب شوه دی چې دا عامة الناس ته جائز نو. راوی د حدیث عثمان بن حنیب زمانه د عثمان بن ذوالنورین صاحب کې دی بل صحابي ته ولی تعلیم ورکو. دا البانی کړي دا اعتراض البانی کړي دی روایت د عثمان بن حنیب پرد کوي چې هغه ولی بل صحابي ته ورته پنځ باندې تخصیص نو تر زمانه د نبی علیہ السلام یا تر دغه ذل البصر. درې می اعتراض ادا کړی دی چې البانی چې تاسو اوس یو کس دا دعا وکړي دعا په نه قبليږي، یوړم سره دا دعا وکړي نه قبليږي، نو دا شانتا مجادله دا منازعه ده چې مونږ داسې الفاظو ته جوړی چې ګناهګار پې نه شو کنه. باجوړ ته څوک تلیو پنج پیره وی دا اولیاء و کرامت نشت، هغه عوام ساده خلق وشته دی پنج پیری ورته وی چې کرامت دا اولیاء شته دی وی چې آو یو ټکی راخسته دی داسې وی دا که زه خوشي کم ولی په هوا کې نیویشي کرامتن، خو عوام خلق وی چې ولی نشي نیوی هغه چې دا کاڼې یا ډکې خوشي کاغذ مکې ته پرېوته وی زه ته وایم چې ولی نشته که نه کرامت یې نشته کوې دا به یې ټینګ کړی وکړ. استا خلقو عقاید ټول ګډوډ دا خو رښتیا نشي ټینګولی. یو خیر ور باندې راغلی وی چې ګوره دا خلقو عقاید مه خرابوه، ولی دومره اوزګار نه دی چې په هوا کې به کاڼې نیسي او خځلې به نیسي، او که داسې وشي چېرته و د خدای خوښه نو دا هم کیدی شي کرامتن. وی نه که کولی شي دا کاڼې دې ټینګ کړي په هوا که نه، وی خدای تعالی قادر دی که نه چې دا کاڼې په هوا کې ونیسي. وی ولې نه
کانی اوچت که ورته خوشی کزمکی تلاړې وسنګ چلې قادر نه دی اوس نو دا دسی او تعصب دی د دوی دا اعتراض دا چې کوم اخیری کی کوي چې یاره دا زکا نه دا جایز چې اوس دی او سړی دا الفاظ وایي نو ړوند پې نه جوړېږي ړوند پې نه جوړي هغې نه دا تپوس وکړه چې توسل بالعمل څنګه دی دی به څه وایي جایز دی که موږ به یو ړوند ته ووایو چې وسیله په مانځه باندې ونیسه دا سترګې به دې جوړې شي جوړېږي یا لازمه ده چې جوړې به شي نو دا په دلیل د دې چې توسل بالعمل ناروا شو ځکه چې دعا یې قبوله نه شو دا خو د هر چا خپل توکل او د خپل استجابت د دعا او صفایي د باطن او ځان ته خبره ده چې یو چا به قبلېږي د چا به نه قبلېږي موږ د توسل د جواز قایل یو دا د آدابو د دعا نه ده دا چې اوس لزوما توسل کې به دعا قبلېږي دا مونږ قول نه دی کړی د خدای خوښه چې قبلې او که نه قبلې خو جایز ده دعا توسل نو البانی معروف دی په دوی کې په خپل کتاب کې دا اعتراض کوي نن سبا دعا دی او کې نه قبلې بل دا تخصیص دا دعوه د دوی باطله ده ابو بکر ابن ابي خیثمه په تاریخ کې عمده حدیث ذکر کړی دی او هغه کې په اخر کې الفاظ دادي وان كانت حاجه ففعل مثل ذلك کته ضرورت دیونو د کار بیا کوا هغه الفاظ چې ابو بکر ابن ابي خیثمه په تاریخ کې زید کړی دي دلیل د تعمیم دی چې دا تر دور البصر خاصه نه هر چاته چې مسله پیښه شي مشکل نو دغه الفاظ دی وایي دریم دلیل مصنف ابن ابي شيبه ومجل 402 صفحه بعضی بیروتی چاپونو کې شپږم جلد 355 صفحه د مالک الدار روایت قال وكان خازن عمر على الطعام دا د عمر فاروق صاحب دور خلافه کې خزانه وزیرو قال اصاب الناس ناس قحط في زمن عمر زمانه د عمر فاروق صاحب کې قحط چات خلکو ته ورسید فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اكرم صلى الله عليه وسلم روزه ته شخص راغی ویل یا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا امت تباران غواړه دی هلاک شو فاتر رجل في المنام راغ نبی اسلام دی ته په خوب کې دتا ورتوي ویل ائت عمر فقره السلام سلام ورتوایا واخبره خبر د تورک چې انکم مستقیمون یعنی مستسقون پتا سو باران کیږي او دا باران بیا وشو شارحینو دا مورخینو لیکلی دلتا د مشکل په وخت کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روزي تتللو داغه نه استشفاع د دنیا د یو مشکل د پاره دا ثابتېږي چې دا جایز ارادات ابن تیمیہ ابن قیم رستمی بشاوری البانی کل ټولو دا اعتراض کړی دی چې په سند د دې روایت کې مالک الدار دی وکانه مجهول الحال والعدال ورقو کې وګورئ مالک الدار راغلی دا مجهول الحال والعدالت دی جواب
دا دی چې مالک الدار نه مجهول الاسم دی او نه مجهول العدالت. یو سړی چې د امیر المؤمنین عمر فاروق په زمانه کې د خزانه وزیر پاتې کیږي هغه به څنګه عادل نه؟ عدالت د عمر فاروق څومره معروف دی او د خپل مصنف ابن ابي شيبه تاسو ورقه کې پرته دي کانه خازن د سشي او علی الطعام دا په طعام مقررو. نم سشي دی اسم مالک الدار عیسی بن عبد الله بن مالک مالک الدار العمري مولاهم. قيل عبد الله بن عيسى هو وهم ده طبقه ثالثين دی. رواه ابو داود والنسائي في عمل اليوم والليله وابن ماجه. رتبه پنځ د ابن حجر اسقلاني مقبول دا وعند الذهبي ثقه. الاصابه في معرفه الصحابه دریم جلد 401 صفحه. د مالک الدار حالات ذکر کئی دا حدیث هم ذکر کئی ورکی. وائی چی وذکر ابن سعد فی الطبقة الاولى من التابعین فی اهل المدینہ روا عن ابی بکر و عمر. دا بکر صدیق نه روایات د حدیث لري او د عمر فاروق نه روایات د حدیث لري. وکانا معروفا او دا معروف انسان. نو دوی دا اعتراض چې مجهول دی بے ځای دی. دارنگی طبقات کبرا د ابن سعد پنځم جلد 12 صفحه ذکر کئی چی روا مالک الدار ابی بکر صدیق و عمر رحمهم الله. روا عنه ابو صالح السمان وکان معروفا مجهول نو معروف. دویم اعتراض ورقیت متوجہ شئی دی کہ مالک الدار ہوئی چی جاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے راغے. دا فارسیوانانو یو مناظرہ میں اوریدنو یو جانب پک یو روایت پیش کا پاغ روایت سند کے رجل راغل. نا فارسیوان ورطا دس خپ نرم باندی وی چی انجا آمد است که یک مرد کیست ما نمی دانیم که کیست. پھر خیوی گن انجا آمد که یک مرد کیست ما نمی دانیم که کیست. نو بلی اعتراض داری چی جا رجلن یو سڑے راغے وی سڑی سے پتہ لگی چی دا صحابیو که تابعیو. که تابعی بس وی بدی کری دی خو بیادا بدی کن دی که خدا ندی راغلی چی دا عمل صحابی کردے دے. وذالک الرجل مجهول. د دې اعتراض جواب ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په فتح الباری دویم جلد 495 صفحه کې کړي. دا اعتراض ذکر کړي دی به جواب کوي. رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح من روايه ابي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر. هغه حدیث ذکر کوي. وصوي وقد روى سيف في الفتح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. سیف په فتح کې ذکر کړی دی چې دا خوب چا کتلیو دا بلال بن حارث مزنیو احد الصحابه یو د صحابو نو. دا دلیل د دې شو چې دا سړی رجل چې دی مجهول نه دی دا بلال بن حارث مزنی دی. دارنگی علامہ سمہودی پا وفا الوفا سلورم جلد 1304 صفحہ کی ہوئی. ددی اعتراض پا جواب کی ذکر کئی وروا سیفا فی الفتح ان الذي رأى المنام المذکورہ هو بلال بن الحارث المزنی احد الصحابہ.
دا صحابي وو. درېم اعتراض ودا تاسو چې سیف نه نقل کوي چې سیف په فتوح کې ویلي چې دا بلال بن حارث مزنی دی ویا سیف ضعیف نه دا خپل سیف تاریخ والا ضعیف دی. جواب مونږ ته پوښ دا کوو چې سیف ضعیف فی الحدیث یم ضعیف فی التاریخ دی په تاریخ کې ضعیف دی که په حدیثو کې ضعیف کوای چې په حدیثو کې ضعیف دی نو مونږ حدیث د مصنف ابن ابي شيبه نه پیش کړی د سیف نم نه پیش کړی حدیث تاسو ورقه کې وګورئ ابن ابي شيبه نه نقل او ابن ابي شيبه دا 38 احادیث امام بخاری په خپل کتاب کې ردنه نقل کړي دا شیخ د بخاری دی او دا شیخ د مسلم هم دی شیخ د نسائی هم دی د ابو داود د ټولو شیخ دی دا ابن ابي شيبه من حدیث دا غنه نقلو چې ته جرح پکې فاتش یو تاریخی جزیه کی چې دغه رجل سنومیږي حدیث نه دا رجل سنومیږي نه دا رجل د نوم بارکی چې یو تاریخی مسله ده مونږ د سیف د فتوح نه اخذو او د تاریخ په باب کې سیف قوی دی سند او د حدیث په لحاظ کې ضعیف دی. تقریب التهذیب تقریب التهذیب اول جلد 225 صفحه ګوره دا ذکر کوي سیف بن عمرو التميمي صاحب كتاب الرداء يقال الدبي يقال غير ذلك الكوفي ضعيف الحديث عمدة في التاريخ ضعیف الحدیث عمدة فی التاریخ نو دې په تاریخ کې ثقه دی او موږ دنه حدیث نه نقلو یو تاریخي د یو رجل نوم تز د کو چې دغه سړی نوم څه شي همدغه عبارت صاحب د تحفة الاحوزی لسم جلد 209 صفحه کې نقلای چې سیف بن عمر چې ضعیف فی الحدیث عمدة فی التاریخ. سلورم اعتراض د بلال بن حارث مزنی دا عمل چې مقبره د نبی اسلام روضی تراغه استسقا دعا کوي سلورم اعتراض دا کوي ودا حدیث معارض دی دا روایات معروفه د استسقا نه ویمون چې په استسقا کې څومره حدیث کتلی دي نو مون شوه دی یا دعا شوه ده قبر تتلل ندی شوی نو دا حدیث د استسقا د معروف طریقو مخالف دی د استسقا په مون سره کیږي په دې خونه کیږي چې ته قبر تلاړ شو استسقا کاو نو دا حدیث د معروف طریقو د استسقا مخالف راغی. جواب څومره روایات چې په معروف طریقو د استسقا کې چې صلات یا دعوات دي ذکر دي اغا استسقا په هيئت اجتماعي سره دا که انفرادي سره اغا استسقا د په هيئت اجتماعي سره صحیح ده هر چې استسقا د په هيئت انفرادي سره اغا چې هر ځای کې شوی ده نو په دعا باندې شوی ده او توسلم د باب د دعا نه دی دعا کیږي په وسیله سره کنه نو اس مخالفت نشته کوم احادیثو کې چې صلات راغله هغه هيئت د استسقاءات او اجتماعیه بیانای او کم چې مونږه بیان کا دا هيئت د استسقاء انفرادي بیانای نو دعا د خالق نو غواړه وسیله پکې څوک پیش معارضه نشته. سلورم حدیث دارمی اول جلد 109 صفحه باب ما کرم الله تعالی نبیه بعد موته خدای تعالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رستو د وفات نه څومره معظم کړي څومره عزت ور کړي
نو پاغي کې څه حدیث ذکر کوي؟ دا ذکر کوي چې د قبر کله اسمان ته وخودل شنو باران وشو. امام درمی دا ذکر کوي چې بعد الوفات او بعد الوصال دا خدای تعالی ته څومره ګران دی چې د قبر د وجنه باران کوي. بیا حدیث ذکر کوي حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري قال حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد الله قال قحط اهل المدينه قحطا شديدا سخ قحط راغ فشكوا صحابه کرام شکایت کی الى عائشه عائشہ بی بی فقالت بی بی جواب ورکی انظروا قبر النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام قبر ته وګورئ فجعلوا منه كوا الى السماء بیا وګرځوي د دغه قبر نه کړکۍ طرف د اسمان. نو کیو هغه روشندان دی چې طرف د اسمان تمایل وي حتی لا یکون بینه وبین السماء سقف چې په قبر او د نبی اسلام منځ کې چت پاتې نشي یعنی دا قبر اسمان ته وخای. قال الراوی وای ففعلوا صحابه دا عمل وکړ فمطرنا مطرن فمون بارانوش حتی نبت العشب گیاگان شنیش وسمنت الابل وخان چاقش حتی تفتقت من الشحم تردی چی پا مرض د طبق ککل شو دوازدن فسمی مسما شو دغکال عام الفتق پا کال فتق بانده عام فتق دغوی چی وخان پا فتق ککل شویو پکی. نو دا دومره باران ولی وشو قبر د نبی علیہ السلام اسمان تخکارش دا باب د توسل دی. دوی دا شانتا په مشکلاتو کې قبر تتلل شرک گنی او بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د مشکل په ټیم کې صحابه کرام مامورای په ذهاب الی قبر النبی صلی الله علیه وسلم باندې. دا کتاب سشی دارمی او جلد نمبر دی اول صفحہ نمبر دے شپک 50 الارادات سند تو گورے د دې حدیث په سند کی سعید بن زید راغلی ابو النعمان حدثنا سعید بن زید دبانی دوی جرح کوي چې دا ضعیف دی امام نسائی ضعیف ګڼل. جواب دی اعتراض نه بدای چې جرح د امام په حق دی او رجل کې کله جرح مفسره کله غیر مفسره. اصولین دا ذکر کوي چې جرح غیر مفسره مقبول نه ده بیا لا پاره وخت چې توثیق د بعض الائمه ثابت. نسائی ابی حاتم الرازی دار قطنی دریوالو په سعید بن زید سے جرح کړی دا د ضعف خو غیر مفسر ضعیفن وسولی ضعیفن وجه خو بخای کنا چې د روایات معللو د روایات شاذو د روایات منکرو د وسی الحفظ یو علت خو بخای چې د کې دا کارو کړ او چې علت نه خایو ضعیفا نو دا جرح غیر مفسر دا مقبول نه ای. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په حق کې صدوق لیکي او ابن معین یحیی ابن معین ورته ثقه وایي. اوس ته د امامانو اقوال د سعید بن زید متعلق وره چې نور امامان سوي نسائی دار قطنی ابو حاتم الرازی ضعیف نه وایي خو نه ویل چې پس علت د په مقابله کې اوس عمده جارحین سوای. قال الامام احمد بن حنبل لا باس به قال يحيى بن معين ثقة قال الامام بخاري صدوق حافظ امام بخاري تعریف قال ابن سعد ثقة قال العجلي ثقة قال الامام ابو زرعة الرازي ثقة قال الامام ابو جعفر الدارمي ثقة قال ابن عدي ليس لسعيد بن زيد حديث منكر تفرد به. دس روایت به سکونه خای چې منکر دی واځي د پرات لکړي
قال ابن حبان صدوق حافظ. دائمو اقوال ما چې کم ذکر کړل تهذیب التهذیب سلورم جل 9 صفحه کې ذکر کړي. تهذیب التهذیب سلورم جل 9 صفحه. د چا بارک چې امام احمد، یحیی ابن معین، امام بخاری، ابن سعد، عجلی، ابو زرعة الرازی، ابو جعفر الدارمی، ابن عدی، ابن حبان دمرا ائمه توثیق بیانای. بیا د دو دریو جارحین جرح او چې غیر مفسره څه اعتماد پکې دي. دویم اعتراض سند د حدیث ته وګورئ. سعید بن زید وی حدثنا عمرو بن مالک النکری قال حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد الله د سند کې د متن کې یو راوی پاتې شوی دی په نوم د محمد ابن فضل العارم سره. هغه هم د ابو النعمان صحیح شو، ابو النعمان دی. نو دویم اعتراض دا کوي چې دا شیخ د دارمی چې دی ابو النعمان محمد بن فضل العارم السدوسی ابو النعمان البصری من رجال البخاري ومسلم ثقة بالاتفاق واختلط في آخر عمره. فآخر دا عمر کے مختلط دے. نو اعتراض دا کوي چې دا شیخ د دارمی ابو النعمان چې دی چې محمد بن فضل العارم دی دا مختلط في آخر عمره دی. یو راوی چې ثقه شو شیخ الکل شو بیا اوثق شو بیا آخر د عمر کې اختلاط پر راغی. محدثین دے روایات بے گوری چې قبل الاختلاط روایات مقبولی گنی بعد الاختلاط مقبول نہ گنی. د بارہ کی دار قطنی داغر رایا دادا چې لم یظهر له بعد اختلاطه شیء منکر. رستو د اختلاط نم تنا حدیث منکر چانه دی اوریدلې حافظه څخه خلط راغې خو بیا هم تنه چا حدیث منکر نه دی اوریدلی. او دویم دا دی چې امام زاهبی رحمت الله علیه وی چې کله اختلاط پر راغې نو د درس نه دی کړی. بیا د ویل چې ما باندې اختلاط دی ما ته درس ته مرাজি. نو پرای د امام زاهبی لیس له روایات بعد الاختلاط او پرایا د دار قطنی باندې روایات شته ده خو پر روایاتو کې بعد الاختلاط منکر نه لري. بیا راځي چې امام دارمی د شاګرد قبل الاختلاط او بعد الاختلاط. الکواکب النیرات اول جلد 4 صفحه ابو البرکات الذهبی شافعی ذکر کړي. وای چې امام الدارمی روا عنه قبل الاختلاط. امام دارمی تن روایات مخ کې د اختلاط نه کړي. امام حدیث د دارمی په حواله پیش کړي. هغه شاګرد ابو النعمان العارم محمد بن فضل قبل الاختلاط بیا نو سجرحش او کده سي په د باندې اعتراض کې نو محمد بن فضل العارم چې دا شیخ د بخاری دی سکم سلويخ زائد محمد بن فضل العارم حدیث د ذکر کړي. چا امام بخاری ټول باندې جرح وکړه کنه چې رستو مختلط قبل الاختلاط شیخ البخاری دې څنګه په جرح کې ثقه سچ او سق دی. سخت تعصب روان دی، تعصب او عناد روان دی. بس د هوا اتباع ده په یو شکل باندې روایات مجروحه او انکار تنه کوي د خپل هوا فیصلو پسې زی. دریم اعتراض
هذه من اجتهادات عائشة فلا يلزم علينا اقتداء عائشة في آرائها الاجتهادية. دا البانی کڑے پا توسل ویدا عائشی بی فتوا ور کڑی دا دی اجتهاد او مونږ باندې د بی عائشی اجتهادات منل څه لازم نه دي. چوس عائشی بی فتوا ور کړو مونږ به تقلید کوو، مونږ به منو، دا څه په مونږ لازم نه. د دې نه مونږ دوه جواب کوو. اول جواب دا کوو چې مسله د توسل د اعتقادیاتو نه غړی کده اجتهاداتو نه غړ. اجتهاد خو په عقیده کې نه کیږي، په مسله فرعي کې کیږي. دا د مسائل فرعي عملی نه ګرځوي، کدا د مسائل اعتقادي نه ګرځوي. کدا چرتا د مسائل عملی فرعي نه ګرځوي، نو آیا په یو عمل کې مسله فرعي عملی کې هم شرک او کفر لازمیږي، لکه دوی چې فتوی کړي چې دا کفر دی یا شرک؟ په مسائل اجتهادیه فرعیه کې بیا شرک څنګه لازم شو؟ او کدا د اعتقاداتو نه وي نو اعتراض دی درواخله چې دا اجتهاد د چانه دی. په عقیده کې خو اجتهاد نه کیږي، اجتهاد خو په عمل فرعي کې کیږي. او دویم جواب دا کو چې صاحبانو تاسو قائلین د سې دې تشرک وای شرک د عائشې بی تقلید کې وکړه کنه کې د سره مکو او چې تاقول کړي چې شرک دی. ز غلام حضرت معلم خلق تر توسل د زوات فاضلهم مشرک را توای کنه ویرات اعلی د مشرکینو یو کیسټ کې یو کس لګیاو زما پسې زمونږ اف ام مری خلکو اوریدنه وی چې هر دکان او د هر کور نه د عظیم مشرک आवाज راخیږي. نو ما طالبانو ته خندل مې دایم جړا دا ویلی شي دایم جړا دا نو جاړي پزان کویږي. دا اوس دا زور ور کوي چې پلار زم دی دکان کې ولید دا आवाज دی او د کور کې ولید دا आवाज. ابو یزید عبد القاهر پنوم څوک دی غداوی وی دا هر کوسی او دا هر کور نه دی عظیم مشرک او به رست وای وی پټول پاکستان کې ددن لوی مشرک نشته دی. ما پسې دا وای نو چې زم معلم دا توسل به زوات فاضله نو زه خود دوی په فتوا پاکستان کې لوی مشرک ما ته تعلیم د دې امام دارمی راکا. صحیح ده زه چې معلم خلکو ته د دې شوم عظیم مشرک نظم یو تپوس دا دی چې امام دارمی عظیم مشرک دی کنه چې هغه ما ته دا تعلیم را کړی. او دویم تپوس مې دا دی چې امام دارمی ته او د صحابه ته په دغه مسله کې معلم بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ګرځید. دا نو چې ته اجتهاد مانی نه مانی او عمل پې کې مکوا او ته دې تشرک وای بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ستا په فتوا څنګه شو؟ ته خو دې عمل تشرک وای کنه. زیارت تتللو مشکل په وخت کې ورتللو غیر چا پیرته تاویدل. پنځم حدیث څلورم یو اعتراض ته دی هغه ابن تیمیه کړی دی، دیم تقلید کړی. وی دا روایت چې دی سوره کړي اسمان ته وی دی کې کذب دی، دا دروغ دی. ولی فی مدت حیات عائشة لم یکن للبیت کیوتن دی کوټه کې سوري نو. ولی وی روایت د بخاری کې راځي لم تزل الحجر كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد. حجرام دغه شانوا ترسو پورې چې ولید بن عبد الملک زیادت په مسجد کې وکړو تغییر پکې راغی. نو دا چې حجرام دغه شانوا دی کې تغییر نه راغلی تر دغه وخت کړه. دا ابن تیمیه دا اعتراض کړي او عمیقه خزي کړي. خو جواب دا دی چې د بخاری د خبره دا مقصد نه دی چې د عائشه په کوټه کې چا کړکې نه ده جوړ کړي. اصلا دغه وخت د عبد الملک د زیادت د مسجد نبوي پورې حجره د عائشه بی بی د مسجد نه بهر وا، مسجد نه بهر.
کله چې زیادت په مسجد کې راغې په زمانه د عبدالملک ابن مروان کې دا حجرت داخل المسجد وګرځیدا. دا تغییر یادای چې دا داخله وکه خارجه وا. زمانه د صحابه کرامو د خلافت کې دا خارجه د مسجد نه وا او دا په وخت د چا کې د عبدالملک بن مروان کې داخله فی المسجد شو. نور حدیث د بخاری ساکت دي دین چې پاغي کې دروازه کې چا کار کړي یا نه، یا پکې کاګل شوی یا نه، یا چت باندې خاورا چول شوی یا نه، یا کړکۍ شوی یا نه، دین هغه ساکت دی. ما جواب کړی لیس مراد روایت البخاری رحمه الله نفي التغيير المطلق بل المراد ان الحجرة لم تكن داخله في المسجد حتى وسع الوليد بن عبد الملك المسجد فادخله في المسجد. وليد بن عبد الملك مع ان في روايه الدارمي تصريح بانهم فعلوا كون دی جوړه کړی دا ولل تدار غلی ففعلوا دوی دا کارو ک. انزم دلیل سنن ابن ماجه والجل شپږ 50 صفحه. اول جل شپږ 50 صفحه کې دنه خنه دی خو وہ 50 صفحه پاکستان چاپ دی. ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی دی تاثر ورقاتو کشت دی. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من خرج من بیتی الى الصلاة سوک د کور نه د مانځه په نیت وزي پس وایي اللهم انی اسألک بحق السائلین علیک واسألک بحق ممشای هذا. دا دعاو کې چې سوال در نکوما په حق د دعا کوونکو باندې او سوال در نکوما په وسیله زما د دغه خمزل باندې چې مانځه تر ممشا مصدر ده میمی نو ګوره په حق د عمل وسیله شو او حق السائلین چې دا دعا کوونکي دي دا ذات ته نو هم په حق د ذات سره دعا ده او هم په حق د چا سره ده عمل سره چې ممشا ده. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع دا يويل وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. لتعالى د ناراضي شي متوجي شي وتا او اویا زر فرشتگان د د پارا د مغفرت دعا شروع کی. کم څوک چې د کور نه راوځي د مسجد په خوا او دا دعا وکړي چې انی اسالک بحق السائلین علیک واسالک بحق ممشای. نو دا حق د سائلین او زوات او حق د ممشای دا عمل شو. ارادات ورقه ته متوجه شي د ابو سعید خدری رضی الله عنه شاګرد چې دی عطیه العوفی دی. انا عطیه دبانی اعتراض کوي چې دی ضعیف. جواب دار چې یحیی ابن معین د په حق کې لیکي حدیث عطیه صالحنا حدیث عطیه صالحن. امام عجلی په کتاب الثقات کې لیکي عطیه العوفی کوفی تابعی ثقه کوفی تابعی ثقه. ثقات د عجلی دویم جل یوصل سلوختم صفحه او د یحیی ابن معین چې قول ذکر کړی دی دا میزان اعتدال دریم جل اتم صفحه. دویم جواب داری چې عطیه متفرد نه دی
روایت دا ابو الحکم بن زکوان کی عن ابو الصدیق عن ابی سعید الخدری عن ابی الصدیق عن ابی سعید الخدری. نو دا ابو الصدیق چې شاگرد ابو سعید خدری دے متابع ګرځیدا د پاره د عطیه العوفی. نو تفرد رانغی دا لپاره متابعه پیدا شو، څه توثیق یو شو درجه د حسن لغیره ترس. دغه وجه د چې ائمه د حدیث ذکر کوي نو حسن یې ګڼي. حافظ منذری په ترغیب و ترهیب دویم جلد 315 صفحه کې ذکر کوي دغه حدیث، او بیا وايي وحسنه شیخنا الحافظ ابو الحسن رحمه الله. دا حدیث زمون شیخ حسن ګڼل. دویم جلد 315 صفحه ترغیب و ترهیب. دارنگ حافظ عراقی پی تخریج احادیث الاحیاء دریم جلد 90 صفحه کی چې تاسو اوسنی تخریجات اکثر مقبل وي او پخوانی تخریجاتو کې د حافظ عراقی چې کوم تخریج په احیاء علوم باندې دی هغه معتمد دی، هغه متعصب نه دی، د پخوانو علماو نه دی. احیاء علوم باندې چې کوم تخریج شوی دی حافظ عراقی کړي دریم جلد 90 صفحه. اغه دا حدیث ذکر کوي به وای من حدیث ابي سعید الخدری باسناد حسن، او حسن د مقبولاتونه دي. دا سوم روایتو پنځم شپږم روایت تاسو سره ممکن نوی دا پاتې شوی دی، ما سره رساله کشته. دا ابن سنی فی عمل اليوم واللیله ذکر کړی اول جلد یوصل 950 صفحه. د دې فرق د هغه حدیث سره په قولیت او فعلیت کې دی. هغه تاسو چې کوم مخکې وی د ابن ماجه روایت ا قولی دی، نبی علیہ السلام قول خلق ته داسې وی کچا داسې الفاظ ویل نو فرشتي به ورته دعا غواړي. دا حدیث فعلی دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کور نه راوځي خپل دا دعا کوي. سند حدثنا ابن منيع قال حدثنا حسن بن عرفه قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع العقيلي نبي سلمى بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الصلاه کله بچ نبی علیہ السلام راوته مانزتا قال ويلوي بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا. اب باقی چې کم مخکې حدیث کې الفاظ ذکر شو مقال الفاظ دلتم ذکر دی. نو دا حدیث فعلی دی، بلال سے بوئی چې هغه ابو سعید خدری راوی دی، دا بلال حبشی راوی دی، هغه قولی روایت دا فعلی روایت. نو دا بل روایت شد دلیل لپاره. وم روایت معجم کبیر اتم جلد 314 صفحه. دام هماغه الفاظ دی او فعلی روایت. فرق دا دی چې دلته راوی ابو امامه الباهلی دی، الته روایت بلال مؤذنو. الته الفاظ دا دی چې کله د کور راوتو هر مانځ سره دا دعا کړي. دلتا الفاظ دادی چې سبا کی او بیگا کې به دا دعا کولا. نبی امام الباهلی
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح وامسى دعا بهذه الدعوات. صباح بیگا بیدا دعا کولا. الفاظ جدا دي داغینه. اسالک بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض بكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. الفاظ پورا جدا دي داغینه. ان تقبلني في هذه الغداة وفي هذه العشية وان تجيرني من النار بقدرتك. دې سند کې عطیه راغلی دی. هغه جرح چې مخ کې شوی دی جواب مخ کې پاول حدیث قولی کې ذکر شد ابن ماجه. تاسو سره چې ابن ماجه کوم قولی حدیث په دغه مضمون پروت دی چې اصلک بحق السائلین علیک. دې کې یو سندی جرح شو. دویم یو علمی جرح کړی دا البانی. هغه جرح دار چې دا عطیه چې عطیه د کلبی سره ناس تکولا. کلبی کم مفسر چه دی او دا کلبی مکناو پا ابو سعید بان. مکناو پا ابو سعید بان. نو دا عطیه دا ابو سعید خدری شاگردو چه صحابیو چه آغا وفات شو دا شاگردی دا کلبی اختیار کرا. نو دا با حدیث بیان کا عن ابی سعید نو خلقو بگمان کو چه خدری آدائی آغا با کلبیو ساختا علمی جرحی کر. دا بوی عن ابی سعید دا با مراد دا ابی سعید نا ابی سعید الکلبیو خلقو بتا ابی سعید خدری جوڑ کا. نو دا وهم دلتا باقی دی چه دا حدیث دی دا ابو سعید کلبی نشی نو شو دا مراسلو نکن. ابو سعید کلبی خو تابعی دی کن آغا خو سنگ دا نبی علیہ السلام قول و فعل منگتا پیش کئی. پوشو پہ اعتراض دا کلبی مکنہ دے پا ابو سعید باندے. آغا ابو سعید خدری دی دا ابو سعید کلبی دی او دا عطیه دا دوارو شاگر دے و شاگردانو توی عن ابی سعید ویدا دا شاگردانو وهم کڑے ابی سعید خدری تی جوڑ کڑے دا ابی سعید کلبی دے. اعتراض بیزایا دے تعصب دے خواہ اسی تش وهم پس زی او دا ابن ماجه ونی محدث دا تقید دا خدری پس نزی چه دسی اوهام ابن ماجه را غندول نو بے کتاب ولی مقبول شو پا امت کے سحاہ ستون بے سنگو گرزید چه آغا وسا پوری ابو سعید کلبی دا خدری ننشی بیلاولے. تاس سر پسند کے سپرو دی عن ابی سعید الخدری عن ابی سعید دے کال خدری دے دا شبخ و آغازی کی رازی چه مون حدیث پیش کولے چه عن ابی سعید بس نو کی دیشی دا کلبی شی کی دیشی دا خدری شی چه مونگا سند کی عن ابی سعید الخدری پیش کو نو بے پاکی وهم دا کلبی سنگر آچے چه دا با کلبی آرے او شاگرد دا خدریم دے شاگرد دا کلبیم دے. نو کلبی ندے مراد زکا تقیری پا خدری سر شوید الگا کدو ایلے ویچا نصب ابی سعید الکلبی دا چا حملہ ولے شو پا خدری بانے نہیں شو حملہ ولے کن ویلے دی شو کی دیشی دا خدری مرادی نا تقید دا کلبی راغ ابو سعید سرکن و شہر کلا پسند کیا ابی سعید الخدری راغ نو وهم دا کلبی خپلا ختم شو دا وهم آغازے کی باقیوی چکم دے کی عطیہ روایتا نبی سعید مطلقاو کی بی سعید سر خدری کلبی قیدرانوڑی نو وهم باقیش او چه کل خدری روڑو نو کلبی مراد نرے او چه کلبی روڑو نو خدری مراد ندے بیا. سرد دینا مسند احمد دریم جلد یوشتم صفحہ کی عمدہ حدیث ذکر کی گی. یزید شاگرد دے فضیل بن مرزوق آغا شاگرد عطیت العوفی دے تا سنت تا گو رہے. فضیل بن مرزوق شاگرد چا دے دا عطیت العوفی دے آغا دا بی سید خدری دے. دا یزید وی قلت لفضیل رفعه ما دی اخپل استاز فضیل تا ویل چه تا تستا شیخ عطیہ حدیث مرفوع پیش کرے
تا تستا شیخ حدیث مرفوع پیش کړي قال احسبه قد رفعه واو ګمان کوم مرفوع پیش کړي دی دا به مرفوع کله جوړیږي چې دا ابو سعید کلبی نه دا خو مرسل دی بیا دا خو بیا مرسل دی کدا تابع سعید خدری نه کې متصل تر نبی اسلام نه کې نو څنګه دې ته مرفوع بیا وایي دارنګ مسند ابن الجعد سلورم جلد 310 صفحه مسند ابن الجعد سلورم جلد 310 صفحه هغه کې ممدغه یزید تپوس کې فقلت لفضیل رفعه شیخ عطیه مرفوع کدا حدیث درتا قال احسبه قد رفعه ګمان کو مرفوع ویلې ده دریم زموږ روایتو پسې لګېدلې وګوره زم پسې پوره لګېدلې ما سوچم دی ورته سبحان الله زم پسې لګېدلې امدا تاسو یې صرف اورئ چې دا درته خوشي کم چې اوس دا جرح پیدا کوي دي جوابونه پیدا کوي بیا پته لګي چې دا آسان کار دی که ګران کار په دې پوره ذهن ستړی شوی دی اسې نه دی پیدا شوی دغه حدیث کتاب الدعاء د طبرانی راخسته دی اول جلد 411 صفحه کې امالی د ابن بشران راخسته دویم جلد 300 صفحه مسند احمد ابن حنبل راخسته دریم جلد 20 صفحه دعوات کبیر د بهقی راخسته اول جلد 2 صفحه مسند ابن الجعد راخسته سلورم جلد 310 صفحه عمل اليوم والليله د ابن سنی راخسته اول جلد 1 صفحه د ټولو ذکر کړي د ابن ماجه دغه روایت په سند کې فضیل بن مرزوق راغله دی سند ته ګوري په ورقاتو کې دا درې روایت قریب دي کنه دو فعلی شو یو د ابي امامه سبا او بیګا د دعای کوله یو د بلال المؤذن هر مانزه ته خروج کې کوله یو د ابن ماجه روایت قولی دی خلکو ته تعلیم ورکړي چې دا دعا کوي او بیا زره فرشتي به بیا مغفرت د تغواړي د سند کې فضیل بن مرزوق اشتره شاگرد د عطیه کنا د یزید شیخ د عطیه شاگرد دی نو بل اعتراض دا کوي چې فضیل بن مرزوق ضعیف نه دا ضعیف فضیل بن مرزوق الغر الرقاشی ابو عبد الرحمن الكوفي مولى بني عترة من الطبقة السابعة في كبار أتباع التابعين روى له البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ما مسلم شيخ ده ترمذي نسائي ابن ماجه ابو داود ټول شاګردان او امام بخاری په بخاری کی روایت نه لري خو په جزء رفع اليدين کی روایت لري اوس د بارکی علما سوي تهذیب الکمال درشتم جلد 300 صفحه کې دائمه واقوال د فضیل بن مرزوق متعلق قال سفیان الثوری فضیل بن مرزوق ثقه قال ابن عيينة فضيل بن مرزوق ثقة قال أحمد بن حنبل لا أعلم به إلا خيرا قال يحيى بن معين ثقة قال ابن عدي لا باس به قال يحيى بن معين صالح الحديث ذكره ابن حبان في الثقات ذكره العجلي في الثقات دي طولو دتا ثقه ویلی دي دي ایمو او په کتاب الثقات کې عجلی ابن حبان ذکر کړي حواله د کتاب الثقات ابن حبان البسطي وم جلد 314 صفحه او حواله د ثقات د عجلی دویم جلد 243 صفحه او باقی روایات د ایمو چې کم دي کاشف د ذهبي او تهذیب الکمال الجرح والتعديل دي کتبو نقل کړي سو روایت شوغا وشو اتم روایت معجم کبیر د طبرانی ذکر کړی دی
سلرشتم جلد 352 صفحه. معجم کبیر چې دی دا 15 جلد دنیا کې نه پیدا کی شته نه دی، باقی شته ما سره، او دا 15 جلد بالکل شته نه دنیا کې ورک دی. غالبا ولا سم جلد دی، دا یو جلد پکې ورک شوی دی. نو سلرشتم جلد 252 صفحه.